وطن ګران وطنا وطن ګران وطنا جنت نشان وطنا ته زمونږ شمع مونږ ستایو پتنګان وطنا ته زمونږ شمع مونږ ستایو پتنګان وطنا. د خوست له بیلابیلو سیمو ورأخوا د لوی پکتیا ځینې شاعران او په شعر او ادب مین ځوانان په دې موخه راجمع شوي چې خپله ادبي تنده په دې رنګین ماښامنۍ مشاعره کې خړوبه کړي. دغه مشاعره د خوست د فوټبال په ملي لوبغالي کې د یو شمېر ادب ذوقه ځوانانو له لوري جوړه شوې. په دې مشاعره کې بیا ځینو ګډونوالو طنزیه شعرونه او تمثیلي پارچې هم وړاندې کړي. بابا و بابا دا څه و دا ټوله ورځ یې چې اوښه وچړه شوداله روړه یو شی بل شی ایمو زړه په افغانستان کې تنګ شوه ده زه څه مو وزم مو ته چړه وکړئ غم ورته وخورئ وورکیا خونه کې کډور کې نه شپې مالې جومات ته نشي وتی ډوله ته اوس مو ته روپا ته څې څه غم ته پرېږده وای بابا وطن کې دا انقلاب راغلی دی چې اوښو رمباړو ته غوږ په دقت ونیسئ چې روپا. د یادې مشاعرې تابع کوونکو او یو شمېر شاعران داسې مشاعرې بیا د پښتو ادب لا پیاوړتیا د نویو شاعرانو په پیژندلو او د ځوانانو په یووالي کې مهمه وبللې. د خوشحالۍ ځای په دغه ځای کې دی که نه چې یا د مشاعره ده یعنې د جلسې څخه د مخکې غوښتنه دغه وه چې د جلسې او د مشاعرې ترمنځ باید توفیر موجود او ډېر نوي نور شاعران چې په مشاعرو کې تر اوسه پورې شعر نه دی ویلی هغه شاعران دي خو موقع نه یې ورته هغه شاعران هم په دې مشاعره کې راڅرګند شو. د دې مشاعرې یوه خوبي دا وه چې هیڅ چا پسې تړلې نه وه هیڅ سیاسي ارګان پسې او هیڅ درباري او فرمایشي او تشریفاتي رنګ یې نه درلوده. بل لور بیا د پښتو ادب نوموتی شاعر پیر محمد کاروان د یادې مشاعرې په هکله وایي او د هر چا خپل دغه افکار و د هر چا خپل دغه هنر و هغه یې وښودلو شاعرانو پکې غزلې وویلې نظمونه یې وویل تمثیل پکې وشو انتقادي خبرې پکې وشوې او د دې وطن دغه خلک چې دي لکه د یوې مور په غېږ کې چې ماشومان او خپل بچي وي نو دا خلک به ورو ورو ذهنونه او زړونه سره نږدې کوي وطن کې به ابادي راځي علم او تهذیب ته به لاره جوړیږي. له دې سره بیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین له داسې مشاعرو جوړونکو سره ځانونه همکاره بولي. خوست اطلاعات او فرهنګ د ځوانانو سره د ادب مینوالو سره په دغه کې اوږه په اوږه ولاړ دی ځوانانو ته دغه جذبه ورکوي او ځوانانو ته وایي چې تاسو د اصولو او د ادب په چوکاټ کې مشاعرې جوړې کړئ او د ځوانانو او د شاعرانو دغه معنوي او ادبي تنده خړوبه کړئ. یاد لري چې د ځوانانو له لوري د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ملتیا په دې وروستیو کې دا ډول مشاعرې د خوست په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې ډېرې جوړیږي.